نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم د قدر ور خورو افغانانو سلامونه مهر علیکم الله رب العزت دی وکړي چې تاسو ټول روغ جوړ اوسئ عزیزانو نن د یوې جدي مسلې سره تاسو ته راغلی یم ستاسو په خدمت کې یم او د زړه خبرې به کوو نن ورځ چې سهار دا چې د دفتر کارونه ډیر دي او څو ورځې رخصتۍ نه وي نن شبه مو هم یو څه یو 2-3 ساعته مصروفیت درلود نو ټولنیزو شبکاتو ته مو چې سر ورښکاره کړ د شفیق ستانکزي په اړه مو پوسټونه ولیدل په لومړي سر کې خو الله رب العزت دې وکړي چې دا خبر دروغ وي او یا هم اشتباه وي یا هم خلاصه الله دې ژوندی را پیدا کړي د سعید شینواري صاحب د پوسټ چې دلته به شریک تاسو سره هم کړم په بنا او په تاییدی چې شفیق ستانکزی د ایران نه ترکیې ته راتله او دلته فکر کوم چې پولیسو پرې ډزې کړي دي او د ژوند د لاسه ورکړی دی شفیق ستانکزی یو علمي شخصیت یو ځوان قدر تیر فیسبوک کې کوم چې زما فیسبوک د پاکستانیانو او بعض نورو خلکو زما فیسبوک ریپورټ کړ د منځه لاړ په هر صورت په هغه به ډېر ژور نه ځو هغه کې ما سره و د ټولنیزې رسنیو د لارې یا د فیسبوک او دغه سوشل میډیا د لارې و ما کوت ډېر تکړه بااستعداده ځوان و په وطن مین ځوان و د تعلیم درس او مثبت اندیشې خاوند و خو دې سره زه غواړم چې یو څو موارد تاسو سره شریک کړم هغه دا چې مونږ او تاسې ولې د انسان په قدر نه پوهیږو او یا هم مونږ او تاسې د خپل وطن په قدر نه پوهیږو مونږ او تاسې د خپلو افغانانو په قدر نه پوهیږو او د هغې یا د دغه جملې یا د دغه سټیټمنټ چې تاسو ته در کومه یا وایم د دې یو څو دلایل دي چې وایم هسې یا وایي درته نه وایم د ډېرې مودې راهیسې زه په همدغه تمرکز کوم چې تاسو ته د لیګسي په اړه خبرې وکړم یا د میراث په اړه خبرې وکړم په ډېر څه به زه نه پوهېږم په هغه څه چې زه پوهېږم تر تاسې در رسوم یا څومره مې چې فکر سوچ دی یا تمرکز کولی شم او یا اندیشه مې ده تفکر مې دی په هغه فکر کوم او تاسو ته در رسوم بار بار په دې غږېدلی یم چې دغه ټولنیزو رسنیو سره ډېر زیات احتیاط کوئ د دې وجه دا دوستانو په دغه تیر مجلس کې د کوم زمونږ تیره ویډیو دلته به هغه لینک در سره تاسو سره بیا هم شریک کړم د شورا په مجلس کې دا مونږ یادوالي په دې هم وکړله څو کاله مخکې مونږ دلته د افغان سټوډنټ اسوسییشن اف آیرلند رامنځته کړی و په هغه وخت کې چې زه محصل وم 4-5 کاله مخکې یا لیسانس مې کوه 6 کاله مخکې نو دا مو رامنځته کړی بعض دوستانو چې لږه ډېره هله ځله مو کوله خو دا چې آیرلند هېواد داسې یو هېواد دی چې دلته نه موږ سفارت لرو نه موږ قونسلګري لرو موږ غیر حضوري سفارت یعنې انګلستان سره په رابطه کې هدف مې د دې خبرې دا دی چې افغانستان او آیرلند داسې ډیپلوماتیک اړیکې نه لري او د محصلۍ یا د سټوډنټ ویزې یا د سټوډنټ پروسو په راتګ کې ډېر څه نشي کولی تر خپله حد و حدودو څه کولی ځکه چې په افغانستان کې هېڅ کله د آیرلند سفارت نه و پاکستانیان که راځي یا هندوان که راځي اکثره دوستان د دې پوښتنه کوي چې موږ څنګه کولی شو چې د افغانستان څخه او یا هم د ګاونډي هیوادونو څخه دلته آیرلند هېواد ته په سټوډنټ تحصیلي ویزه دلته راشو یو څه پیچلې ده مغلقه ده په دې اړه مو خبرې درلودلې بعض دوستان لکه زموږ استاسې د شورا استازی د کاونټي میو څخه فعلا چې دی ډېر با تجربه ځوان دی امید خان نیازی صاحب او بعض نور دوستان مو په راس کې کړل په دې اړه به خبرې اترې لرو هغه محصلین یا امید خان نیازی صاحب بعض نور دوستان چې دلته په آیرلند کې میشت دي زما پرې غږ دی او هغه دوستان چې دا ویډیو ګوري په دوی مې غږ دی چې لومړی خو تاسې یو کتله شئ رامنځته شئ یو ځای شئ د دې هدف مې دا دی چې اوس 2 هفتې وړاندې څه بعضې دوستانو دغه د مهاجرینو په اړه یې رابطه کړې وه ویل چې ولا په پلانکي کاونټي کې یا پلانکي ښار کې دوستان دي او ګروپ دي هلته په کوم ګروپ کې ویل چې زه خو ګروپ کې نه یم زه نه غواړم چې ګروپ کې اوسم ما لومړی خو دا غټه غلطي ده چې باید لومړی خو په یو ګروپ کې واوسېږي او دوهمه خبره دا چې که بیا چېرته د اتفاق کار کوې د اتحاد کار کوې نو هغه ګروپ کې که نه وي ځان یو ګروپ شروع کړه یو څوک یو حرکت شروع کړه هغه د ګاندي خبره بي د چینج یو ویش ټو سی ان د ورلډ
ته د خپل ځان هغه مثبت اندیشه فکر وکړه. نو دغه ویډیو چې تاسو ګورئ دا تر نور افغانانو ورسوئ تر څو هغه افغانان چې دلته په هالند هېواد کې میشت دي هغه موږ سره رابطې وکړي. دلته به یې میل اډرس هم شریک کړو. دغه د افغان سټوډنټ اسوسییشن ته یو کار ویل پکار دي تر څو زه دې ته وادار یم چې کوم سناتوران ټیډیان وزیران زه پیژنم تاسو سره په راس کوم په ځانګړې توګه د ډپارټمنټ اف فردر اینډ هایر ایجوکیشن به تاسو سره رابطه کړو تر څو افغانانو ته یو څه لاره چاره راوباسي. نو بیا هم غږ کوم هغه دوستان چې دلته په هالند هېواد کې میشت دي محصلین دي هغه که د مکتب ولو که د مکتب متعلم هم وي هم کولی شي چې په دغه افغان سټوډنټ اسوسییشن اف هالند کې برخه واخلي او موږ به دې ته یو چوکاټ ورته را جوړ کړو یو پلاتفورم غوندې به وي تر څو د افغانانو په هالند کې دي که په اروپا کې دي که په افغانستان کې دي خو تمرکز به ټول په اروپا او په افغانستان وي تر څو دا د ډپارټمنټ اف فردر هایر ایجوکیشن شریک کړي. هدف مې دې خبرې دا دی که چیرته موږ داسې یو سیستم درلوده په هالند کې نور نړۍ باندې ونه هغه وروسته پرې خبرې وکړو نو شفیق ستانکزی به ولې به یا امثالو هم داسې نورو ځوانانو به ولې د مخه کوله چې د افغانستان څخه ایران ته قاچاقي راشي او د ایران څخه به ترکیې ته راځي او دا سختې لارې شروع کړي. دا نه وایم اوس سمه ده ډېر دوستان راغلي دي په دغه لارو چارو تر خپله وسه او توانه به یې دومره پوره وه خو کله چې یو شخص عالي زده کړې لري په انګریزي ښه پوهېږي نو دې ته ولې موږ فرصتونه نه جوړوو. د فرصتونو د نه موجودیت لومړی عوامل دا دی یا لامل دا دی چې موږ تمرکز په دې کوو چې مظاهرې وکړو موږ تمرکز په دې کوو چې فیسبوک کې لیکنې وکړو موږ تمرکز په دې کوو چې ټیک ټاکونو کې لایف راشو موږ تمرکز په دې کوو چې څنګه وکولی شو ګیمونه وکړو. د ډېرو با استعداده دوستانو څخه مې غوښتنه کړې وه په دغه هالند هېواد کې چې راشئ د یادې شورا سره یو ځای شئ یا هم چنان خپله دغه افغان سټوډنټ اسوسییشن اف هالند مقتوي شئ او یا هم یو څه رامنځته کوي. موږ ولې همیش د ځان فکر کوو ولې د خپل هېوادوال فکر را سره نشته ولې د خپل وطن فکر را سره نشته. که ته چیرته یو آیریش یو خارجي سره مخ شي او هغه درته ووایي چې تا د وطن دپاره څه کړي نو ته به ورته دا وایي چې زه د وطن دپاره دا کوم چې زه ټیک ټاکونو کې لایف راځم ګیمونه وهم لیکنې کوم. خپل مسلک سره د هفتې که موږ 2 یا 3 ساعته هم خپلو هېوادوالو ته خپل وطن ته خپلو خلکو ته او یا هم په مجموع کې انسانیت ته ورکو نو موږ ډېر یو څه تغییر تبدیل راوستلی شو. و هېوادوالو ولې تاسو سر نه خلاصوئ؟ بازم میگم دوستان عزیز اگر شما در کشور هالند هستین یا در بریتانیا هستین یا در آمریکا هستین یا در کانادا امثال هم هر جایی که هستین علمی هستین اکادمیکس هستین اکادمیا هستین شما این زبان میفهمین شما موضوع را خوب تشریح کرده میتونین تقاضا میکنم دوستای عزیز شما یک جای شوین برای کشور خود کار کنین. در اکثریت کشورها سفارت ها موجود است شما این موضوع را چرا شریک نمیسازین؟ چرا در هفته 1-2 ساعت برای نمیتین جز از اینکه در کلاب هاوس سر موضوعات بحث کنین در تیک تاک لایف بین در فیسبوک 100 لاین نوشته کنین هدف معلوم نیست که چی است هدف شما. فلهذا بازم تاکید میکنم برادران عزیز برادران گرامی یک جای شوین برای آن هده دوستایی که یا افغانایی که مقیم افغانستان فعلا هستند در مشکل هستند میخواین که بیرون براین لطفاً برای ازوا یکم معلومات بدین. ما ایره نمیگم برای شما که شما تیک تاک استعمال نکنید ما هم تیک تاک دارم یوتیوب استعمال نکنید فیسبوک استعمال نکنید ولی یک منطقی بحث یک معلوماتی منطقی امیال ببینید در زیر تیک تاک ما ببینید بنده برین چقدر سوال میه چقدر مردم در مشکل هسته هر کس زبان نمیفهمه هر کس موضوع را خوب تشریح کرده نمیتونه رسانده نمیتونه دیگه از شما تقاضا میکنم که از سوشال میدیا بیاد مثبت استفاده کنین و در ضمن بیاین یک جای شویم. اگر در هالند هستیم ما خدمت هستم خانم والنتیرلی مسئولیت شورا رو به دوش گرفتیم 2-3 جای کار میکنم وظیفه دارم پارلمان آی پی او اینجا ولی باز هم در هفته 2-3-4 ساعت ما میتیم تا موضوعات برای افغانای خود برسانیم. نو دوستانو بیا هم پتا زغه کوم چې ما وبخې کې چیرته زه لږ احساساتي یا تیز خبرې مې کړې وي د دغه ورور شفیق ستانکزي الله خو دې وکړي چې ژوندی را پیدا شي په خبر ډېر زیات د ډېرې مودې راهیسې مې دغه موضوعات په زړه کې وو چې تاسو سره شریک کړم. دوستانو په امریکا کې په کاناډا کې په استرالیا کې
په اروپا کې، په انګلستان کې او په ډېرو نورو ځایونو کې سفارتونه فعال دي. تاسو کولی شئ، موږ خو آیرلنډ کې سفارت خپله نه لرو، د برطانیې سفارت هم ډېر داسې نسبي کار کوي. نو هیله مې ده چې کوم ځای کې چې دغه پلاتفارم الریډي موجود دی، دغه پروسه شته دی د محصلینو، دا تر خپلو خلکو ورسوئ. ما چیوننګ ما پورې اړه نه درلود، ځکه چیوننګ په برطانیه او په دې ځای کې کېږي. ما یو بنده مسلمان بل ونه لیدل چې د جمهوریت نه وروسته یا یې په چیوننګ چېرته ویډیو جوړه کړې وي والنټیرلی رضاکاره توګه باندې، او یا هم په فل برایټ باندې خبرې کړې اوسېږي. که کړي اوسېږي تاسو کمنټ کوئ چې زه نوم دوستانو ته ورکړم. بلها دوستان کمنټونه کوي، پوښتنې کوي چې موږ څنګه کولی شو د دوبۍ څخه، د هند څخه، د ایران څخه، د افغانستان څخه، د نورو هیوادونو څخه موږ وکولی شو چې آیرلنډ هیواد ته راشو. زه متیقن یم چې هغوی غواړي چې امریکې ته لاړ شي یا بل چېرته لاړ شي. زما په دغه اوسني حکومت یا نظام هم غږ دی چې هیله ده د نظام واګې قدرت تاسو سره دی، وخت تېرېږي او تاریخ پاتې کېږي. لکه څنګه چې د نورو پاچاهانو او د ابرقدرتونو او داسې دا وخت زمان پې تېرېږي او بدلیږي، داسې به دا هم سبا بدلیږي. زما هیله ده چې د اوسني نظام څخه چې که چېرته تاسې دغه ځوانانو دپاره یو منظم سیستم رامنځته کوئ، کارونه ورته رامنځته کوئ، وظایفو د لاسته راوړنو کې ورسره مرسته وکړئ، نو زه متیقن یم چې دوی به نه اړ کېږي چې خپل هیواد پرېږدي او بل چېرته لاړ شي. او که چېرته پرېږدي هم، نو داسې ډېر هیوادونه دي لکه هند، پاکستان، بنګلادیش، د هغې ډېر په ډېر تعداد محصلین راځي یا افراد او اشخاص او خلک راځي، ورته میشت کېږي، کار کوي، خپل هیواد ته بېرته مرسته لیږي، مرستې کوي د مختلفو لارو. په دې کې کومه عیب نشته. دا چې مونږ په مختلفه طریقه، په غلطه طریقه په دغه 20-30 کالو کې هم تشریح کړې ده. یعنې ډېر افراد او اشخاص په دې فکر دي، نه اروپا نه خارج، که د هرې کورنۍ څخه یو فرد دلته وي، نو زه متیقن یم که هلته چېرته اقتصاد خرابېږي یا څه مشکل سره مخ کېږي په وطن کې، په افغانستان کې د هر ولایت د هرې کنج و کنار څخه چې وي، نو دلته کولی شي دغه یو فرد په اروپا، امریکا، خارج کې چېرته دی، دا د هغه کورنۍ هغه ژوند یو څه تضمین کړي، مالي مرسته ورسره وکړي. نو دا ډېره اړینه ده. بیا هم په آخر کې وایم عزیزانو، بعض دوستان به دا کیسې پکې کوي چې ته ولې په ټیک ټاک کې پوره ویډیو نه اچوي. په ټیک ټاک کو یو 10 دقیقې ویډیو ماکسیمم اخلي او هغه څوک ګوري هم نه. ټیک ټاک داسې یو پلاتفارم دی چې هلته هغه څومره چې ویډیو کمه وي هماغومره زر، ځکه دا شروع یا ایجاد شوی د همدغه دپاره و چې 15 سکنډه یا 13 سکنډه ویډیو وي. نو ستا یا زما د یو ساعت ویډیو څوک هلته ډېره نه ګوري. نو فلهذا دغه ویډیو په شریکولو کې مرسته وکړئ ما سره. د دې لینک به په ټولنیزو رسنیو، نورو رسنیو کې هم شریک کړو. راځئ دوستانو، لاس په کار شئ، راځئ یو شئ. په آیرلنډ هېواد کې زه مو درته تیار یم، تاسې مخته شئ. زه درته کومه لارې چارې چې دي هغه درته هم ښایم، او کوم سناتوران، وزیران، سفیران، خلک چې دي هغه مې سره هم معرفي کوم. خو دلته زه متیقن یم چې دا 10-15 نفرو کې ډېر بااستعداده زما څخه ډېر تکړه افغانان شته دی. خو از هر قومی که هستیم، تاجک، پشتون، هزاره، ازبق، ما همه ما شما سوار زمین کشتی هستیم و در این دریا غرق شدنی هستیم. بازم تاکید میکنم دوستای عزیز، بیاین با هم شوید و برای این مردمی که در افغانستان در مشکل است، اون مردمی که اکادمیا است یا علمی است و میخواد که بیرون از افغانستان بیاین، که یک طریقه خوبی برش فراهم کنیم، ما صبح بتانه افغانستان هم پس بره. تشکر. زنده و سلامت باشین، آباد باشین.